د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. نن راغلي یو کابل کرکټ لوبغالي ته چیرته چې د شپږیزې لسم پړاو لیګ سیالۍ ترسره کیږي. تمه ده د اګست میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. په دغه سیالیو کې 15 زونونو برخه اخیستې ده او تر اوس مهاله پورې ګڼې سیالۍ ترسره شوې دي. نن هم یوه سیالۍ پیلیدونکې ده. دغه سیالۍ کې به دا چې کومه لوبډله به بریا خپلوي او کومه لوبډله به ماتې خوري، تاسې به یې په ننني پروګرام کې را سره وګورئ. دغه راز له لوبغاړو، نندارچیانو او دغه راز د کرکټ له مسؤلینو سره هم خبرې اترې لرو. تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. شپږیزه کرکټ لیګ چې د افغانستان په کورني کرکټ کې یو له سترو لیګونو څخه شمیرل کیږي او هر کال د ګڼو لوبغاړو په شتون کې په کابل لوبغالي کې ترسره کیږي. په سږني لیګ کې سپین غر، مس عینک، بند امیر، بست او عامو لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د کورني کرکټ ډېرې مهمې سیالۍ شپږیزه کرکټ لیګ چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي دا یې لسم پړاو دی او دغه سیالۍ د جولای په 19مه نیټه پیل شوې دي چې د اګست د لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. د تیر کال په څېر بیا هم پکې 15 لوبډلې دي چې هره لوبډله د یو زون استازولي کوي. هغه لوبډلې سپین غر، مس عینک، بند امیر، بست او عامو لوبډلې دي او په هره لوبډله کې تقریبا 18 لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دی. نو په ټوله کې که وګورو په دغه ټیمونو کې 90 لوبغاړي لوبیږي او دغه لوبډلې چې دي دوی په خپل منځ کې په لومړي پړاو کې 20 سیالۍ ترسره کوي چې هره لوبډله 8 سیالۍ ترسره کوي. کله چې دغه سیالۍ پای ته رسیږي هر هغه 2 لوبډلې چې د جدول سر ته راځي او ډېرې نمرې لري، ډېرې لوبې ګټلي، هغوی به بیا په وروستۍ لوبه کې د یو بل پر وړاندې فاینل لوبه ترسره کوي. موږ تقریبا په هر زون کې د افغانستان د کورني کرکټ هغه مهمې سیالۍ ترسره کوو. په ننګرهار کې مو فرست کلاس ترسره کړ، په کندوز کې مو واخان ملي شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ چې هر کال یوازې کابل کې کېږي دا یوازینۍ سیالۍ ده چې کابل کې کېږي. نو دا په همدې خاطر بیا هم په کابل کې پلان شوي دي. انشاءالله له دې وروسته په خوست کې هم د کورني کرکټ د یو ټورنمنټ پلان شته دی. نو زموږ هڅه دا ده چې موږ لږ تر لږه د هیواد په هر زون کې دغسې د کورني کرکټ یو ستر ټورنمنټ ترسره کړو. باید دا هم یادونه وکړم چې څه موده وړاندې موږ په هلمند کې د لومړي ځل لپاره 3 ډې میرویس نیکه 3 ډې یا 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. نو زموږ پلان شته بالکل چې موږ د هیواد هر ولایت ته کرکټ وغځوو او هلته هم د کرکټ د مینوالو تنده ماته کړو. لکه وړاندې مې چې وویل چې 8-9 داسې لوبغاړي دي چې لومړی ځل په شپږیزه کې لوبیږي او هغه لوبغاړي دي چې په ولایتي امریتونو تر چتر لاندې چې کوم انټر کلب سیالۍ کېږي هلته یې پرفارمنس کړی او بیا ولایتي سیالیو ته راغلي وو. له هغې ځای نه بیا واخان کې ښه پرفارمنس وکړو. نو ټول هغه لوبغاړي چې هغوی پرفارمنس کوي هغوی ته موقع ورکړل شوې ده او ډېر ښه د لوبډلو ترکیب جوړ شوی دی او ټول موارد په پام کې نیول شوي دي. نه داسې بالر نشته. زه چې بیټینګ ته راسم زه پازیټیو مایند سیټ سره ولاړ یم. که هغه ما ته ښه بول وکړي آوټ مې کړي هغه د هغې ښه والی ده. که ما ته غلط بالینګ کوي نو زه خپل باونډریز پرې راولم. سینیر لوبغاړي ډېر غټ رول لري ټیم کې. څه ما عظمت سره خبرې کولې هغې ما ګیم په باره کې ما ته لږ څه کانفیډنس راکړه چې تا دا رقم لوبه ده ته هېڅکله خپله لوبه مه بدلوه. نو ډېر غټ رول لري. قدرمنو لیدونکو دلته د نندارچیانو په منځ کې یو معلول ځوان هم ناسته. غواړم له ده سره هم خبرې وکړم چې دی هم د کرکټ مینوال ده او د کرکټ لپاره راغلی ده. تاسې په ګډه دغه خبرې را سره وګورئ. دا د شپږیزه کوم پړاوونه چې تېر شوي دي دغه لس پړاو دغه ټولو پړاوونو کې ما اشتراک کړی ده. هر کال له اولې نومره تر اخرې لوبې پورې ټولو ته راځم. ولا ټول پړاوونه جالب دی. له هر پړاو نه جالب خاطرې لرو او الحمدلله اوس بیا ښه خبره دا ده چې په هېواد کې امن دی، سوله ده، ارامي ده. یعنې پخوا به دومره رش کش و دیردار دومره مینوال یوازې په فاینل کې راتلل. اوس الحمدلله د امن له برکت نه چې خلک له هلمند نه، له بدخشان نه، له لوی پکتیا نه، له ختیځ نه، جلال آباد، ننګرهار، کونړ نه ټول ولایتونه هېوادوال وطنوال راځي. نو ګورئ چې هره لوبه کې په زرګونه نندارچیان وي. نو اوس کلونه کې خوند ډېر دی له پخوا نه نسبتا. ولا زه مخکې روغ وم بس چې هغه روغ نه کرکټ مې هم کو هرلونډر وم. خو بدبختانه دا ژوند دی. زه مریض ولم خو اوس هم هغه پورې هغه انرژي چې موږ کرکټ ته لرو
هغه چې موږ غواړو چې اتلان ته شو کو ځکه دا کرکټ لوبغاړي هغه څوک دي چې دوی راکته زموږ د هېواد نوم ټول عمر ښه ځلېږي یعنې ښه یادېږي یوازې دا نه ده چې د دوی سره زموږ د وطن نوم لوړ سوی ده نو اوس موږ خوشبختانه د ویلچر کرکټ ټیم لرو چې هغه ته کار کوو نو په دې هیله چې زموږ د ویلچر کرکټ ټیم په ډېر راتلونکي کې زر نړیوال شي شپږیزې وروستیو دوو پړاوونو که تاسو ته معلوم وي ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي راځي او خوشبختانه ځوانان پکې ډېر ښه ځلیږي دا اوس که تاسو په ټاپ سکوررانو کې وګورئ روزانه به یو لوبغاړی راپورته کېږي او له بل نه به هغه د ډېرو منډو خولۍ نارنجي خولۍ اخلي دغه راز که تاسو په بالینګ کې وګورئ بېلابېل نومونه دي ځکه لږ بالینګ کې اشاره وکړم په سپین برخه کې عرب ګل ډېر ښه لګیا دی عظیم زدران ته نن موقع ورغلی و ډېر ښه بالینګ یې وکړه دغه راز په بس بالرانو کې یمار دغه ابراهیم عبدالرحیم زی ډېر شمېر ښه لوبغاړي دي خلیل احمد دی سلیم صافی دی نو په ټوله کې د ځوانانو البته چې تاسو د ځوانانو یاد وکړه زه به ووایم چې په ټوله کې د ځوانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت دی د سینور لوبغاړو په شتون کې دوی ډېر ښه ځلیږي که ته له ځوانانو وګورې که له حسن نه رانیولې تر خالد تړیواله پورې دغه راز محمد اکرمه پورې ټول په ټوله کې د ځوانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت دی چې له دغه فرصت ښه ګټه پورته کړي د سینور لوبغاړو شتون ډېر زیات مهم او له لومړي سره ځینې راغلي او ځینې په وروستیو کې راغله د لوبډلو توازن ډېر ښه جوړ دی دواړو طرفونو ته په ټوله کې بالینګ ډېر ښه بالینګ دی او یو ډېر زیات خوندور کرکټ روان دی هغه لوبغاړي چې وړ دي هغوی که په بالینګ کې دي که په بیټینګ کې دي هغوی نه کېږي او ځینې لوبغاړي چې مثلا هغومره فارم کې نه دي که هغو هر ډول حالت هغوی ته جوړ شي هغوی نه سکور کولی شي او نه وکټ اخیستلی شي ګورئ که تاسې هر ټورنمنټ وګورئ هلته ډېر شمېر ځوانان ځلیږي او د دوی اوسنۍ پالیسي هم داسې ده چې مثلا یو لوبغاړی باید یو ټورنمنټ وکړي هغه ټاپ کړي تر څو بل ټورنمنټ ته لاړ شي دا د دوی پالیسي ده په ټوله کې ځوانان لګیا دي د دغې پالیسۍ سره ځان برابروي ما تاسو ته یاده کړه که دا اوس تاسې د دغه شپږیزې ټاپ سکورران او ټاپ بالران وګورئ ټول ځوانان دي زه دلته د یو ګڼ شمېر ټیټ لیول لوبغاړو په منځ کې ناست یم دوی هم د شپږیزې کرکټ لیګ د لسم پړاو سیالیو لیدلو ته راغلي دي دا چې دوی څه هیلې لري او په کومه تمه دلته راغلي دي له دوی څخه به پوښتنې وکړو کرکټ خو مې اوله کې مې ټاینس کولو بیا د فامیلو د مشرونو په سپورټ سره مې هاډبال کرکټ شروع کړ په راشد اکیډمي کې او دلته راغلي د راشد خان او د سپین غر د ټیم مینوال کرکټ خو زما د اوله خوښ و د وړوکوالي مې ټاینس بال کو بیا چې د 14 کلونو شوم نو کرکټ مې هاډبال کرکټ مې شروع کړ او هر ورزش په ژوند کې مهمه ده د هر چا خپله خوښه ده زما بیا د کرکټ سره ډېر شوق د کرکټ مینوالي واده ورځ او دلته نږدې جای نه وروسته میدان ده که نه وروسته دلته کاتناو نه راغلي نه پخوا نه هم راغلی یم ډېر وخت کېږي چې زه راځم ډېره مینه ورسره لرم د ځان هم ډېره مینه ورسره لرم ولا دا ګلان خو مې داسې ورکړي دي که نه چې خاص کر د نبي مینهوال یم که نه څو ورځ زم راځم ما دې ورځ که نه بیخي را سره میلاویږي نه دا ګلانو نه به یو ګل چې د نبي جان ته ډالۍ کوم وا دې ورځ یو مې که نه ګربس ته ډالۍ کړی ده 3 ګلان دي دا یو به ځان سره وساتم